د افغانستان پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني ملک په حساسو حالاتو کې تنها پرېښود. اشرف غني څنګه ملک په حساسو حالاتو کې تنها پرېښوده؟ ملګرو که غواړئ چې د دې په اړه له پوره جزئیاتو څخه خبر شئ د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکنی ولسمشر اشرف غني وایي که د اګست پر 15مه له هېواده نه وای وتلی نورې وینې به توی شوي وای. اشرف غني وایي د ده تر ټولو لویه تېروتنه دا وه چې پر نړیواله ټولنه یې باور وکړ. اشرف غني وایي زه په بشپړه توګه په تیاره کې ساتل شوی وم. موږ ته دا موقع بیخي نه وه راکړل شوې چې له هغوی طالبانو سره کینو. سفیر خلیلزاد به له هغوی سره ناستې کولې او له دې امریکایي موضوع جوړه شوې وه. خلیلزاد څه موده مخکې وی او ای اردو ته په ځانګړې مرکه کې د دوحې تړون ملاتړ کړی و. ویلي و د حالاتو او شرایطو په تناظر کې د دوحې لوزنامه یوه بهترینه لوزنامه وه. خلیلزاد هم له افغانستانه د اشرف غني پر وتلو نیوکې کړې وي او ویلي و چې که هغه په هیواد کې پاتې شوی وای نو د افغانانو ترمنځ به د یوې لوزنامې لپاره یوه ښه چانس موجود وای. خلیلزاد په هغه مرکه کې پر اشرف غني د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډولو تور هم پورې کړی و. پر اشرف غني له هیواده تر وتلو وروسته په هیواد کې دننه او بهر کلکې نیوکې شوې وې چې ګواکې ملک یې په حساسو حالاتو کې تنها پرېښود. خو اشرف غني له هیواده د وتلو د بیړنۍ پرېکړې یو ځل بیا دفاع وکړه. وایي که لږ هم نور پاتې شوی وای دی او د حکومت ورسره کسان به ټول وژل شوي وای. اشرف غني وایي په همغه سحر د هېڅ دا فکر نه کاوه چې نن به وطن پرېږدي. وایي ډاکټر محب او د پی پی اس د ولسمشر ساتونکي ځواک مشر ورغلل او ده ته یې وویل چې ساتونکي ځواک یې پی پی اس سقوط کړی او نور دا وړتیا نه لري چې د ده ساتنه وکړي. قدرمن دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.